دولت نه خو مې دغه غوښتنه ده که چېرته موږ ته د زمینه برابره شي زه کولی شم د موټر ماشین نه د موټرسایکل انجن نه د ارې ماشین نه نو دنه زه کولی شم یو شی جوړ کړم چې هغه انسانان چې کې خپله دوه درې څلور کسان ځان سره جي کړي. ډیر زیات خوشحاله شوم او دومره خوشحاله شوم چې داسې الفاظ ما سره نشته چې زه خپل احساسات بیان کړم. خواستم دی ورنه چې دغسې ځوانانو ته توجه وکړي، دغه ځوانان تشویق کړي چې دا نور هم پرمختګ وکړي او موږ دغه تیاره ده، موږ انشاءالله هر څه جوړولی شو. سلامونه زما وطنه چینل قدرمندو لیدونکو ستړي مشئ ورځ مو نیکمرغه. قدرمندو درنو لیدونکو زه سراج الدین پژواک یم، دا د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار دی. نو بیځ اکمالاتي چوک ته راغلو. په دې چوک کې زموږ څه کار دی، څه کوو، څه په خاطر راغلي یو او څه خبره شته. دې چوک کې یو ځوان اوسېږي، ګلالی ځوان دی، د عمر نه کم ځوان دی. هغه یو بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده او غواړو چې له دغه ځای نه له ځانه سره بوځو او یو لرې داسې ساحې ته بوځو چې ځان له ساحه وي، دښته وي، چې هلته دا نو الوتکه جګه کړي. تاسو راسره پاتې شئ، دغه شاټونه مکمل راسره وګورئ، راسره پاتې شئ، ټوله برنامه سر نه تر پایه پورې تعقیب کړئ. د کیمرې برخه کې راسره الهام الدین الهام ملتیا کوي. راځئ تر وروستۍ پورې سره ملتیا وکړئ. قدرمندو له ځوانانو به هم نظریات اخلو چې ځوانان د دې په اړه باندې څه وایي، د دوی احساسات څه دي. بل ځوان هم راسره ولاړ دی، عمران شینوار. تاسو به یې څېرې سره اشنا یاستئ، خو یو ځوان دی، نظر به ترېنه واخلو. سلامونه، ستړی یم چې ښه راغلاست په خپرونه. ډېره مننه پژواک صاحب، تاسې ته سلام، ستاسې د چینل درنو لیدونکو ته سلام، په دې هیله باندې چې تاسې ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. خوشحاله اوسېږئ شینوار صاحب. تاسو هم راغلي، دغه بې پیلوټ الوتکه تاسو نږدې نه وکتله، کله چې دې وکتله ستاسو احساسات څه دي؟ لومړی مسله خو دا چې ټکنالوژي چې دا اوس وخت کې یو نوښت دی
او څومره نړیوال هیوادونه چې موږ او تاسې ګورو هغوی چې پرمختګونه کړي هغوی نوښتونه کړي او پیشرفتونه یې کړي یوازینی لامل هم دا دی چې هغوی په ټکنالوژۍ کې مخکې تللي دي او دا د ټکنالوژۍ یو نوښت دی که موږ او تاسې په ټولنیز ژوند کې فکر وکړو که هغه موټر دی که هغه جاز دی که هغه نور څه دي د انسان د فکر زیږنده ده زه ډېر زیات خوشحاله شوم او دومره خوشحاله شوم چې داسې الفاظ ما سره نشته چې زه خپل احساسات بیان کړم قدرمندو خوږو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ په انټرو کې مخکې یادونه وکړه چې یو ګلالي ځوان د عمر نه کم ځوان چې دغه په اصطلاح موږ وایو چې دغه عمرونه تر ډېر حده پورې د شوخۍ او د مستۍ او چکر عمرونه دي خو دغه ځوان خپل مسؤلیت پیژندلی دی او د مسؤلیت په بنا سره یو الوتکه جوړه کړې تاسې ګورئ مخې ته ایښودل شوې ده مرکه به ورسره وکړو د دې په اړه باندې به ځینې تخنیکي پوښتنې هم ترېنه وکړو دا څنګه وتوانېدو چې دا الوتکه یې جوړه کړله او په څنګ کې دا چې د کوم ځای سره تعلق لري او څومره یې تعلیم کړی دی السلام علیکم ستړی مه شئ ښه راغلاست په خپرونه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او زما وطنه د یوټیوب چینل ټولو مینوالو او اوریدونکو او کارکوونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دلته راغلئ او موږ ته خپل وخت راکړو مننه خوشحاله اوسئ کور د ودان طبعا لیدونکي به په تمه وي چې ستاسو نوم څه دی او د کوم سره تعلق لري زما نوم خان ولی ده د ننګرهار ولایت چپلیار ولسوالۍ اوسېدونکی یم اوس ننګرهار ولایت څلورمې ناحیه بیزک ملتي ساحه کې ژوند کوم ډېره مننه خوشحاله اوسئ خان ولی صاحب تخلص دې څه دی کامران او خان ولی کامران صاحب کامران صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې آیا زده کړې مو کړي که نه مو دې کړي ما خو څلورمه پورې مکتب ویلې او هغې نه بعد بیا لاړم مدرسې ته او قرآن حفظ مې وکړو او هغې نه فارغ شوم نو تعلیم مې نه ده کړی خو مدرسې نه فارغ شوی یم حفظ دې کړی دی حفظ مې کړی اوس هم چېرته مدرسه شیخونه لرئ نه اوس مسؤلیت د مصروفیت کې هغه د دکانداري دغه کې مصروف ډېر ښه بس د کار خبرې ته به راشو دا مخې ته چې کوم په اصطلاح بې پیلوټ الوتکه ورته موږ وایو که نه دا یې ښودل شوې ده څنګه دغه فکر در سره پیدا شو څومره وخت کې دا جوړه کړه دا خو هر څه د شوق پورې تعلق لري که نه دې سره ډېره زیاته زما مینه وه د وړکیتوب نه او دې سوچ کې زه وم چې زه څنګه یو دا تیاره جوړه کړم چې هغه والوزېږي او ریموټ کنټرول په وسیله باندې کنټرول شي او زه ډېر مخکې ما دا سوچ او فکر و چې داسې یو شی جوړ کړم خو بالاخره زه وتانېدم په دې باندې چې دغسې یو ډرون تیاره جوړه کړم چې په هغه ریموټ باندې کنټرولېږي په دې دې څومره وخت زحمت وایستو دا خو ډېر مخکې نه په دې باندې لګیا وم تقریبا یو کال شاوخوا په دې باندې لګیا وم خو اوس کولی شم 2 ورځو کې یو ورځ کې دا تیاره جوړه کړم خو اول ځل ډېر مشکلات باندې د دې نه مخکې بله کومه وخت دنده جوړه کړې څه نورې مې جوړې کړي دي هغه کور کې راسره دي خو د اقتصادي مشکلاتو له وجې هغه پاتې دي او څه امکانات هم نشته اقتصادي مشکلاتو له وجې هم پاتې دي او هغه باندې کار کوم ان شاء الله انجینر صاحب محترم طبعا چې څوک یو شی اختراع کوي جوړوي که نه یو فکر به ورسره وي فرض مثال دي دغه وزرې که موږ وښیو شال دغه لکۍ وښیو مخکې دغه پریچ تاوي که نه څنګه دغسې تا فکر دغه راغلی دا شیان ته داسې په دې شکل باندې جوړ کړي کوم ویډیوګانې یوټیوب کې بس یې وکتلې څه شی دې وکړل دا خو ډېر زه مدرسې کې چې وم که نه ما به چې کله دا تیاره ولیدله نو ما به ذهن ته راغی دا څنګه سیارکت کې جګېږي دا څه له وجې نه په همدې سوچ فکر کې وم بیا یوټیوب کې مې څه هغه وکړل نظریات را خپل کړه که نه دا چینلونه مې وکتل د خلکو ویډیوګانې مې وکتلې نو هغه نه مې څه شیان یې زده کړل او بالاخره بس دغه تیاره م جوړه کړله د یوټیوب د لارې نه او څه زموږ څه ملګري یو پاکستان کې ده او یو خوست کې ده حسن تنها په نوم باندې ده
نیکمل باچا په نوم باندې ډېر تکړه ځوان د محصل د هغې مشورو په هغه باندې ما دا شی جوړ کړ. یعنې په دغه د دې الوتکې په جوړونه کې سره د کورنۍ تره زمونو کاکاګانو سپورټ وکړه نو؟ بالکل زه د همدوی تشویق و چې زه ما وکولی شو دغسې یو ډرون جوړ کړم. او بل دغه ریموټ که نه دا دې ورته اخیستی که دا دې مطلق خپله جوړ کړی؟ نه دا خو مې اخیستی ده په دې هغه باندې ټوټل تقریبا 11,000 افغانۍ پرې راغلي مصرف راغلی او دا په ډېرو کم امکاناتو ما جوړه کړې ده. که تاسو نورو ملکونو ته وګورئ که نه په دې باندې لکاو روپۍ راځي مصرف، خو دا په ډېرو کم امکاناتو زه وتوانېدم چې داسې یو ډرون. بل لیدونکو بیا هم ګوري خو ته خیر ته خپله ووایه چې دې کې دغه جوړښت د څه شي نه شوی دی؟ دې کې څه تختونه مې لرګونه مې کار اخیستی ده او څه د مسالې شیانونه مې اخیستی ده او د دې دا ټایرونه د هر څه د ما خپله جوړ کړي دي او هغه ډینامو پکې لګېدلې ده، ریسور ده پکې، سرویزې دي او بیټرۍ ده. بل د بهرنی شکل یې بیا چې دی دا نو څه ورته وایي دې ته؟ باډي. دا باډي چې کومه ده که دغه شي نه جوړه شوې ده؟ دا کاک نه جوړه شوې ده او دی په دې خاطر دې نه جوړه کړې چې دا لږ وزن سپک دی. سپک دا موږ به دا کوشش چې هر څوک دا ډرون تیاره جوړوي که نه دا به کوشش چې څونه سپکه یې هغونه دا جوړه کړي که نه په الوتلو کې بیا سهولیت یې ورته. صحیح. بل انجینر صاحب دا چې کله پورته جګېږي که نه تاویږي که نه دې کې دغه تاوېدلو کې مرسته چې ورسره کوي دغه لږ تشریح ورته وکړي دا لیدونکي مو پېژني؟ نو دا چې کله جګېږي اول خو به دې ته حرکت پکار ده، دا په حرکت په هغه مخکې پرو باندې کوي او ښه په لیول چې کله برابره شوله نو بیا دا شاته دې ته ایلیرون وایي، ایلیوټر وایي، هغه دواړو ته ایلیرون وایي، دې ته ایلیوټر وایي. نو دا چې کله پورته شي جګ شي هغه ته نو هغه بیا تیاره خپله کش کوي پورته د هوا له وجې. دا ګوري دا لاندې خوا تاویږي که پورته خوا تاویږي؟ دا دواړه تاویږي، که پورته جګه شي نو تیاره جګوي او که لاندې ټیټه شي بیا بیرته تیاره راټیټوي. هغه دواړه ایلیرونه چې دي نو دا تیاره راتاوي ښي طرف ته او چپ طرف ته. چې پورته لاړه چې دې طرف ته تاویږي که نه او چې ښکته لاړه چې دې طرف ته تاویږي. بالکل. دې کې دلته رډر کې یو بل چینل هم لګېږي خو هغه شی ما سره نو امکانات نه وو، هغه مې همداسې پرېښودو، صرف همدغه شي نه استفاده پکې لګېږي؟ نه داسې شی لګېږي چینل ده پکې، هغه تیاري راتاولو کې ډېر روح لري. صحیح. طبعا اوس خو تا مخکې یادونه مخکې وکړه چې څه امکانات هم کم دي، حکومت نه ستاسو غوښتنه څه ته نه غواړئ؟ دولت نه خو مې دغه غوښتنه ده که چېرته موږ ته د زمینه برابره شي زه کولی شم د موټر ماشین نه، د موټرسایکل انجن نه، د ارې ماشین نه، نو دې نه زه کولی شم چې یو شی جوړ کړم چې هغه انسانان چې کې خپله 2-3 کسان ځان سره جي کړي. بالکل. ایو دا کومه چې په دې کې خو کیمرې سیستم تاسو نشئ برابرولی؟ دې کې برابرېږي د کیمرې سیستم خو ما مصارف غواړي څنګه؟ او مصرف هم غواړي او ما پکې نه ده برابر کړی. بالکل. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. قدرمندو لیدونکو دا نو د فخر او ویاړ خبره ده چې زموږ په هیواد کې تاسو اکثره خبرونه په اوسني وختونو کې اورئ ګورئ چې په هر ولایت کې ځوانان اختراعات کوي او څه کشفي څه جوړوي. دا نو د ځوانانو ښه فکر، د ځوانانو هغه وړتیاوې استعدادونه دي چې موږ په هیواد کې شته دی. حکومت باید ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو پورې چې دونه په ښه شکل باندې استفاده وشي د هیواد په پرمختګ کې. دا ځوان امکانات کم لري، طبعا د یوې غټې الوتکې جوړولو لپاره مصارف زیات راځي، په اصطلاح په ډالرو مصارف پرې راځي. که حکومت توجه دا ځوانانو ته وکړي بالخصوص دته چې د دې ریموټ په واسطه باندې دا کنټرولېږي او جګېږي، ځان شکل یې دی نه چې د الوتکې شکل یې جوړ کړی، یعنې مطلب جګېږي هم. تاسو په ویډیو کې وکتل، باید زموږ هم دا حق دی ور باندې چې د ځوانانو ته توجه وکړي تر څو پورې هغه استعدادونه چې دوی لري دا مړه نشي او همدارنګه د هیواد په ګټه باندې تمام شي. خوشحاله اوسېږي. کور ودان تا نه ډېره مننه. ډېره مننه تاسو نه. خو ډېره مننه کوو چې دومره زحمت یې تیر کړی دی او دغسې نور کسان هم موږ لرو او دغسې موږ هر څه کولی شو، موږ تیاره هم جوړولی شو، موټر هم جوړولی شو، هر شی جوړوی شو او
موږ دا وطن چې دی دغسې ځوانانو ته ضرورت لري. بالکل. هو موږ خو د کرکټ وایلو کرکټ ته راغلي وو بس څو انډیوالانو وویل چې الوتکه جوړه کړې راځه چې ورشو نو موږ هم دلته راغلو الوتکه موبایل دا ډېره ښایسته جوړه کړې ده. موږ هم دا هیله لرو چې موږ ته کوم وسایل برابر شي موږ هم داسې الوتکې جوړې کړو. نو یو افغان په حیث باندې ستاسو احساسات اوس څه دي؟ موږ اوس دا احساسات لرو که دا کس ته د امکانات برابر شي دا به ډېر څه جوړ کړي خو د ډېرو کمو وسایلو باندې دا الوتکه جوړه کړې ده. خو که وسایل ورته برابر شي دا به غټه الوتکه هم جوړه کړي. بالکل. یعنې مطلب خلاص خبر دا ده کتونکو چې زموږ د هېواد ځوانان تر ډېره حده پورې هر یو په خپله برخه کې ځانګړې وړتیا لري خو ځینې د غربت څپو وهلي او ځینې به داسې چې د وسایلو امکاناتو نشتون او تر څنګ دا چې فکر ورکونه ماحول جوړېدنه دا د انسان په ذهن باندې د انسان په هغه کردار باندې مکمل تاثیر کوي. یعنې که زموږ ځوانانو ته هغه ځوانان چې په تخنیکي اړخ کې ښه استعداد او ښه وړتیا لري که امکانات ورته برابر شي او همدارنګه ماحول برابر شي ښه روزنې وشي زه باوري یم چې هغه څه چې د نورو هېوادونو نه زموږ هېواد ته راځي بیا به اړتیا نه وي چې موږ هغو ته احتیاج واوسېږو. یعنې خلاص خبره دا ده که نن دغه وړوکې الوتکه جوړه شوې ده دا وړوکی فکر نه دی دا یو غټ فکر دی داسې څه جوړول دا پراخه فکر غواړي. نو زه باوري یم که دې باندې حکومت کار وکړي په هېواد کې دې ته ورته نور هم ډېر استعدادونه شته وړتیاوې شته دی که په دې باندې کار وشي زه باوري یم چې نن که داسې وړوکې تمثیلي وړوکې په اصطلاح مصنوعي شی ښکاري په راتلونکي به دا شیان په حقیقي بدل شي. ډېره مننه کور دې خوشحاله اوسه. زما وطنه یوټیوب چینل قدرمندو درنو لیدونکو په دا هیله چې دغه خپرونه تاسو تر دغه دمه کتلې اوسیږي د خوشحالۍ احساس کوو موږ خپله هم زیات خوشحاله یو او تر څنګ دا چې هغه ځوانان هغه هېوادوال چې دغه خپرونه ګوري هغوی به هم زیات خوشحاله ځکه دا یو معنوي ارزښت د هېواد لپاره او بالخصوص ننګرهار ولایت دپاره د افتخار او ویاړ ده چې په ننګرهار ولایت کې یو ځوان داسې په دې باندې توانیږي چې یوه داسې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړي. نو خپرونه تاسو ټوله وکتله د خلکو نظریات هم تاسو واورېدل ټوله برنامه تاسو به انشاءالله کتلې اوسیږي. خپرونه پای ته رسیږي تر بیا زه سراج الدین په ژواک او د کیمرې برخه کې الهام الدین الهام ملتیا کوي. ښې چارې ښه وخت الله حافظ.